په هیواد کې د طالبانو خلاف روان پاڅونونه او د طالبانو ورختای. طالبانو څنګه پاڅون کوونکو ته تازه اخطار ورکړی دی، څه یې ورته ویلي دي، جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په دې وروستیو کې د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونه زیات شوي او په هکله طالبانو هم اندېښنې ښودلې دي. له همدې سره په ورته وخت کې په ننګرهار کې ولسي خلکو د طالبانو خپلوانو په هکله عجیبه پریکړه کړې ده. د ننګرهار ولایت کې که څه هم تېره ورځ یو شمېر په شهي ځوانانو د طالبانو پر ضد وسله پورته کړه. د دې ولایت د سپین ولسوالۍ کې بیا قومي مشرانو بله رنګه پریکړه کړې. هغوی ویلي که د چا خپلوان طالب وي او یا هم ورسره اړیکه ولري نو خپلوان به له طالبانو څخه باسي او اړیکې به ورسره پرې کوي او یا به هم له سیمې څخه کډه باروي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دا اقدام یې د طالبانو د ظلم په وړاندې کړی چې د دوی پر کورونو، کروندو او نورو تاسیساتو یې بریدونه وکړل او دوی ته یې سخت تاوانونه ورسول. سیمه ییز خلک او د غونډې ګډونوال وایي چې د سیمې 3 قومونه دې پایلې ته ورسېدل چې نور به په خپله سیمه کې د طالبانو کورنیو او طالب پلوو ته اجازه نه ورکوي چې واوسیږي. د ولسي پاڅون کوونکو په هکله د طالبانو تازه اعلامیه یا دریځ. طالبانو په یوه اعلامیه کې وویلي دي چې دوی به هغه کسانو په وړاندې جدي برخورد وکړي چې جګړه غواړي او ولسي خلک د خپل اقتدار لپاره وسلوال پاڅون ته هڅوي. طالبانو د خپل اعلامیې په لړ کې له خلکو غوښتي چې خپل بچیان وساتي او داسې جنګ غوښتونکي کړیو په خدمت کې یې ورنه کړي. دوی ویلي نه له چا څخه غچ کیږي اخیستل کیږي او نه به له چا سره تبعیضي چلند وکړي. د دوی له قوله د طالبانو ډله د ټولو قومونو جوړه ډله ده. طالبانو وروسته له هغه چې په یو شمېر ولایتونو کې د ولسي پاڅون کوونکو ډلې جوړې شوې داسې عکس العمل ښودلی. عطا محمد نور محقق او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو د طالبانو په وړاندې د ولسي پاڅون خبره کړې ده او د یادو مشرانو په رهبري زیات شمېر وسلو سنبال خلک هم د جګړې ډګر ته راغلي او ګواښ کړي چې طالبان به وځپي او اجازه به ورنه کړي چې د دوی ولایتونه یا سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.